په حال باندې رحم وکړي. څومره د افغانستان حکومت چې زموږ الله پاک دې وتوانوي چې دغه د دې غریبو خلکو غم وخوري او دا څومره د دیوالي مالکو سره چې څومره ستونزو سره مخامخ دي دغه ستونزو نه رحم وکړي. والسلام ګلبین تکنروان. له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې 15 دقیقې ونیز بحث پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یې وربي. افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته شوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ویلي شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نښې کولرا ته ورته دي اخته شوي دي. ده ویلي چې هندي ته روغتیایي لارې لېږل شوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي تېره اونۍ د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې له څه باندې 800 کورنیو سره موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بي بي حیات ګلې په نوم د یوې 15 کلنې مېرمنې خبر کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې یې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بېلابېلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسېږي. ټاکل شوي د بلجیم پارلمان له ایران سره د هېواد پیشنهادي